د افغانستان اسلامي امارت وایي چې چین، پاکستان، هندوستان او نور هیوادونه د هم د روسیې په څیر د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د روسیې له لوري د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل د هیواد د اوسنیو چارواکو له هرکلي سره مخ شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت هیله څرګنده کړې چې د روسیې متحد هیوادونه چین، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه به هم د ماسکو پر پله پلي کېږدي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه داسې وایي: لا نورو هیوادونو هم غواړو چې له افغانستان سره د تعامل او اړیکو په برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي. دا له افغانانو سره په عموم کې یوه لویه همکاري ده. د اقتصاد او سیمه ییز نښلون په برخه کې مرسته کوي. دا د افغانانو حق هم دی. د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړي غړي انس حقانی د روسیې لخوا د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په تړاو وایي چې د فشار او واټن ساتلو تګلاره بې پایلې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې یوازې خبرې اترې او تعامل کولی شي چې مسایل حل او نږدېوالی راولي. په دې لړ کې چین له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د روسیې له دغه اقدام یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې هیواد یې تل پر دې باور و چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منزوي نشي. د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړي غړي انس حقانی پر ایکس پاڼه لیکلي: له اسلامي امارت سره رسمي تعامل د هغه واقعیت منل دي چې لا پامه نشي غورځول کېدی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم په دې اړه وایي: چین د روسیې او د افغانستان سرپرست حکومت ترمنځ له نوي پرمختګونو هرکلی کوي. چین تل پر دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منزوي نشي. موږ د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د سرپرست حکومت ترمنځ د لا زیات تعامل او اړیکو ملاتړ کوو. د روسیې لخوا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل یوه داسې پیښه ده چې د افغانستان لپاره له سیاسي، ډیپلوماتیک، اقتصادي او امنیتي اړخه پراخې پایلې لري. د سیاسي چارو شنونکو پر باور په دغو پایلو کې د اسلامي امارت د سیاسي مشروعیت زیاتېدل، د نورو هیوادونو له لوري په رسمیت پیژندلو لپاره زمینې برابرېدل، د اقتصاد او سوداګریزو تعاملاتو زیاتېدل او پر افغان ولس اغیزې شاملې دي. د سیاسي چارو شنونکی حمید الله هوتک هم په دې اړه وایي: له اسلامي امارت مو غوښتنه دغه ده چې خپله کورنۍ دنده سمه ترسره کړي. چې کورنۍ دنده سمه ترسره شي نو بیا به لرې نه وي چې نور هیوادونه هم اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. د سیاسي چارو شنونکي پر دې باور دي چې د نړۍ له لوري د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو لپاره اړتیا ده چې د ټولګډوني حکومت جوړولو او د ښځو او نجونو د حقونو په تیره بیا د زده کړو او کار په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.